د فلم په شروعات کې منګه دلته کې یو فیملی ګورو چې هغه د خپل زوی بن سالګرا مناولو لپاره سمندر منځ ته راځي. هر یو شی نارمل روان وي او له بن مور په سمندر کې لاندې ټوپ ووخي او هلته کې لمبا کوي. بل خواته کې بن او له هغې پلار ټوم میان نیسي. خو اچانکه جولین ته دلته کې څه داسې محسوس شي چې یو غټ غونډه کې شی دی چې د دې خواته اوړي راوړي. خو کله چې لاندې وکتو سمندر بالکل نارمل وي. خو به یو دم څه شی و چې دا سمندر لاندې ځان ته یې راکاږي. بل خواته په کشتۍ کې چې کوم الارم وي هغه هم د خطرې ګنټۍ دې ته بچاو کړي. خو دا پلار او زوی دغه نشان ونه ګوري او خپل میانو کې مصروفه یي. جولین ځان بچ کوي او خپل خاوند ته ډېر زیات چغې وهي. خو پلار او زوی ته دغه ښځه بالکل نه ښکارېږي. اوس داسې معلومېږي چې دغه ښځه به اوس ډوبه شي. خو اچانکه ټوم څه چغې شاته نه محسوسه کړي او هغه ډایرکټ دغه اوبو ته ټوپ ووهي. ټوم هم هوښیارتوب کوي او دغه کشتۍ چلان کوي او دغه مور او پلار ته نږدې راځي. د دې پلار منډه کې یو ځل دغه ښځه ونیسي او دې دواړې کشتۍ ته باره راوخیژي او دغه شانتي دا د دې ښځې خپله زندګي بچ کړي. ټوم په خپل لور باندې ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې ستا دماغ چېرته و؟ څوک چې لمبا ته لاړ شي نو یو کس به په هغې باندې نظر ساتي. نو ستا نظر چېرته و او اخر تا څه کولو؟ او که ستا مور اوس مړه شوې وه نو بیا به تاسو څه کولو؟ دغه ښځه خپله هم ډېره خفه وي. خیر دوی به یې دغه کشتۍ چلان کوي او مخکې حرکت کوي. د شپې ټیم کې موږ ګورو چې دوی سالګرې مناووي. بل خواته دغه جینۍ چې کله خپل انډیوال سره په ویډیو کال باندې خبرې کوي نو دا ګورو چې په ښار کې څه موسمي ډېر زیات خراب وي او داسې معلومېږي چې یو تیز طوفان را روان دی. په دغه خبر دا ډېر زیاته ویریږي او دا په منډه خپل مور او پلار ته دغه حال ووایي ولې چې دوی یو سیف ځای کې نه وو بلکې د سمندر په منځ کې وو. دوی چې کله واپس خپله کشتۍ ته راځي او لټرین چک کوي خو دوی هلته کې یو عجیبه غونډه کې شی ګوري چې شارکس او ویلز میان د دې له کشتۍ خواته اوړي راوړي. او د ټام په مطابق دغه میان هله داسې حرکت کوي کله چې په سمندر کې طوفان راځي. ولې چې دغه میانو ته له چپو پته ولګېده چې دا ډېرې زیاتې تیزې شوې او د راتلونکي طوفان اندازه خو اوس دوی ته پاره وشو. او دې نه پیله دوی په میانو سره هم جګړه کوي خو یو دم یو مهی راشي او د دې کشتۍ په زوره ووهي. ټوم دغه شی چک کولو لپاره لاندې اوبو ته لاړ شي. خو کله چې د هر څه دا چک کړي او واپس خپلې کشتۍ ته راځي نو دا ډېر زیات زخمي شوی وي او د دې ښځه د دې په زخمونو باندې ټانکې لګوي. او دلته کې ټوم دوی ته یوه خرابه خبره دا ورکوي چې دغه کشتۍ اوس ماته شوې ده او دا به مخکې حرکت نشي کولی. او سیف اپشن دا و چې دې چا نه مدد وغواړي. خو دلته کې ټول سیګنلې هم بندې شوې وې او تر دې پورې چې دغه کشتۍ کې چې کوم ریډیو و هغې هم کار نه کولو ناکاره و. په دې مشکل حالات کې ټوم منډه کوي او د خوراک څښاک شی نه ګوري. دوی سره صرف 4 ورځو لپاره د څښلو اوبه وي او نور څه ورسره نه وي. خو دا خپلې فیملۍ ته وایي چې دا به یو داسې لاره منلي چې په دې باندې اکثر کشتۍ نه تېرېږي. څوک نه څوک خو به دوی وګوري او د دې مدد به وکړي. د خبرو دوران کې دوی ته اچانک غونډه کې بهر نه زوردار آواز راشي او دا بل څه نه بلکې په اسمان کې د اور په شانتې لمبه کومه چې د دې خواته سمندر ته لاندې را روانه وي. او دغه شي نه بچ کېدلو لپاره ټوم په منډه کوي او خپله کشتۍ چلان کوي. حالانکې د پته چې دا داسې کوي نو د دې دا کشتۍ به تباه کېدی هم شي او بالکل داسې هم وشي او د دې دغه انجن دلته کې مات شي. بل خواته موږ د هغه اور نمبر ګورو چې د دې خواته را پرېوځي او دې شي نه ځان بچ کولو لپاره خو دوی بل څه نشي کولی. دوی په منډه کېږي او لاندې د کشتۍ لاندې بیسمنټ ته راځي او لایف جیکټ یې اچوي او بیا دا یو زورداره آواز اوري او دغه ټول خلک بېهوشه شي. خو کله چې دوی په هوش راشي دغه ټول خلک ژوندي وي. دغه ټول خلک زخمیان شوي هم وي. خو د حیرانۍ خبره دا وي چې دوی په کشتۍ کې یو غټ سوری شوی وي او دغه کشتۍ اوسه پورې نه وي تباه. خو کله چې دوی بره راشي دوی وګوري چې دوی یو غونډه کې ساحل ته راغلي وي او دا ځای بالکل بدل شوی وي او کوم ځای کې چې ډېر زیاتې اوبه او سمندر و او هغه دلته کې اوس یو غریزه علاقه او په غر باندې وي. ټوم په منډه باندې نقشه روکاږي او دې ته پته ولګېده چې اوس په دغه ځمکې څه ګډوډ وشو او هر څه ګډوډ شوي دي. شمال جنوب ته تللی دی او جنوب شمال ته راغلی دی او کوم ځای کې چې ریګستان و هلته کې سمندر لاړو او چې چېرته سمندر و هلته کې ریګستان راغو. او چې د هر څه دوی ته معلومات ورشي نو دوی ډېر زیات حیران او پریشانه شي. خو دوی ته د بقایا دنیا فکر هم وي چې دغه نور انسانانو سره به څه شوي وي او ضرور دغه ټول خلک به اوس ختم وي. او دغه جنۍ دومره زیاته ویریږي چې په دماغو کې فرق راشي او دغه کشتۍ کې ځان بند کړي او نه غواړي چې چا سره خبرې وکړي. دا ښځه په منډه راځي او کوم خوراک چې دې سره بچ وي هغه دا یو ځای کې سټور کوي. بله خواته هغه ماشوم ځي او هغه خپلې غبارې په هوا کې الوځوي او که دلته کې چېرته یو انسان هم ژوندی وي نو په منډه به راشي او د دوی مدد به وکړي.
بل خو د ټام منډه کوي او په ریډیو باندې چا سره د رابطې کوشش کوي خو د دې په خیال او ګمان کې هم دا خبر نه وي چې دا به چا سره رابطه وشي خو یو ایرانۍ خبره دا وي چې دې سره څوک رابطه وکړي دغه جواب دې ته یو کیپټن ورکړی و کوم چې په یو ورکوټي ابدوس کې وي او د سمندر غیبېدلو کیسه دې ته هم پته وي او هغه هم د دې په شانتي په یو ورکوټي ابدوس کې وي او هغه هم په دغه حادثې کې بد شوی وي او دا ټام ته یو خبر وکړي چې دغه ځمکه چې څنګه غیبه شوې ده یو هفته پس هر یو شی به نارمل شي او سمندر او صحرا به واپس په خپل ځای ته راشي او له سمندر چپې به ډېرې خطرناکې ورته ووایي چې په منډه او یو چت ځای ته لاړ شي او هلته کې به ته محفوظه شي او هلته کې ستا چانس ډېر دی چې ته زندګي وکړې دا خبره چې کله دا ښځه اوري ماشومانو ته ووایي چې په منډه باندې دلته نه تښتېدلو کوشش کوئ ټام هم دغه سړي ته ووایي چې ته هم خپل ځان محفوظه کړه او ځان خیال وساته ټام ورته ووایي چې زه غواړم چې خپل ماشومان ستا کښتۍ ته در وړم خو هغه ورته ووایي چې زه داسې نشم کولی ولې چې زما دغه ابدوس ډېر زیات ورکوټی دی او دې کې ګنجایش ډېر کم دی او د دې یو ملګری مړ شوی دی د یو انسان دې څه ګنجایش شته ټام دلته کې د دې سړي ډېر زیات محنتونه کوي ورته ووایي چې زه طریقه باندې 2 ماشومان ځان سره هلته کې ایسار کړه او د دې په بدله کې چې ته څه غواړې زه ستا مدد کولی شم او اوس کیپټن د دې خبره ومني ټام اوس د دې د کښتۍ لوکیشن معلومولو کوشش کوي او د خپلې ښځې ته ووایي چې په 2 ورځو کې دغه ځای ته ځان ورسوه سمندر خپل حالاتو کې راتلونه پیله دی به دغه ځای ته ځان رسوي بل سره موږ ګورو چې دغه فیملي خپل سامان پیک کوي او مخکې حرکت کوي خو ټام دلته کې یو سړی وګوري چې خپل سپي سره د دې خواته را روان وي ټام وګوري چې دغه سړی زخمي و دا په منډه لاړ شي او د دې سړي مدد کوي او ټام دې ته اوبه هم ورکوي خو دغه سړی اوبه څښلو نه پیله د دې شکریه ادا کوي نه بلکې په دې معنی حمله کوي او دغه کیسه د دې ښځه لرې نه وګوري او هغه رامنډه کړي او خپل خنجر راولي او ټام په خېټه کې ومنډي او هغه دلته کې مړ کړي دی خپل خاوند بچ نه کو خو ماشومانو بچ کولو لپاره دا په منډه خپلې کښتۍ ته راځي او په منډه دغه دروازه دننه بندوي او یو تومانچه راوړي او دغه جینۍ ته ورکړي او ته وایي چې دا هله وچلوه چې کله تاله ډېر سخت ضرورت وي دوی دغه خبرې کوي او هغه سړی د دروازې بهر ولاړ وي او دې ته یې لتې نیولي او ماتوي او جولین منډه کوي او تشناب کې ځان پټوي او په منډه خپل زخمونو ته ټانکې کوي بیا دغه سړی راځي او په دغه کښتۍ کې ګرځي او چانبین کوي او څنګه چې دې ته خوراک ته څه میلاوي دا په منډه هغه ټول خوراک کوي او دې نه دغه ظاهرېږي چې دغه سړی د تېرو 100 ورځو نه ډېر زیات وږی و روټۍ خوړلو نه پس چې کله دغه سړی جولین ته راځي او هغه مړه کوي او کم نه چې وختي اواز راوته هغه ځای خو اوس خالي دی اصل کې جولین هلته کې یو سوری کړی وي او په هغې بهر وتې وي خو بدقسمتۍ سره دغه سړي سپی دا وګوري او هغه وغاپي او دغه سپی غلو کولو لپاره دا لاړ شي او دغه سپی هم حلال کړي او مړ کړي او په خپله منډه کې او د دغه کښتۍ لاندې پټه شي دې سړي ته خو به پته نه لګي دا خو کله دا لاندې چې خپل سپی وګوري چې هغه مړ دی نو دا پوه شي چې دغه جینۍ د بوټ نه بهر تللې ده خو څنګه چې ورپسې دغه سړی لاندې کوشي دغه جینۍ یو بل سوري ماني واپس دغه کښتۍ ته بره راوخیږي خو بدقسمتۍ سره دغه جینۍ ډېر لږ موده پس دلته کې ګیره شي دغه سړی ونیسي او د یختونو یې راکاږي او ډېره زیاته یې ووهي او دې ته مرۍ منې غلی کېږي خو دغه جینۍ دې سره به ډېره په بهادرۍ سره جنګ کوي او له هغې لور د دغه کیبن نه دا ګوري او داسې فکر کوي چې دا اوس صحیح موقع ده چې په دغه تومانچه ډز وکړم او څنګه چې پې ډز وکړي نو دغه سړی ډېر زیات خوږ نه شي خو په دغه کښتۍ باندې ور ولګي او بیا یې جولین په منډه راځي او خپل 2 واړه ماشومان د دغه کښتۍ نه بهر ته وکاږي خو څنګه چې جولین دلته نه تښتېده دغه سړی پې یو ځل بیا راجګ شي خو دې پیره پې جولین په خپلو خپو باندې دې ته لتې ورکړي او دغه سړی لاندې لړه کړي او په خپله ترې بهر ته ووځي څنګه چې دغه هلک او جینۍ بهر ته لاړ شي او خپل پلار وګوري نو د یو څه په ژړا شي او دوی دا فکر نه وکړي چې دغه رنګې کیسه به دوی سره کېږي او بین دا فکر کوي چې د هر څه زما د لاسه وشو که چېرې ما دغه غبارې په هوا کې نه وي پرېوغوستې نو دغه سړي به نه وی کتلی او دا به نه وی راغلی او جولین هم خپل خاوند سره ناسته وي خو دا وګوري چې هغه سړی یو ځل بیا د دغه کښتۍ نه بهر ته راووتو خو جولین دلته کې نه ویسارېږي او خپل ماشومان ځان سره کوي او هلته نه تښتېږي دوی ډېر زیاته منډه والي وي او اوس ډېر زیات ستړي هم وي دوی راځي او د غر لاندې هلته کې لږه غونې کې دمه کوي او کښېني دوی دلته کې یو جاز وګوري او هغې کې دننه راشي او کښېني جولین دلته کې آخري مرتبه د خپل خاوند عکس وګوري او هغې ته ګوري او ډېره زیاته جاړي خو لږ ساعت پس د دې زوی او هغه جینۍ اوده شي او دا د جهاز نه بهر راشي دا دلته کې وګوري چې نیمه شپه وي او هغه سړی اوس هم دې پسې وي جولین دلته کې اکټینګ کوي چې هغه اوده وي خو کله چې دا سړی راشي دا پې شاته نه چاړه راوالي او په هغې باندې ډېرې زیاتې حملې وکړي او زخمي کړي او دومره غوزارونه یې ووایي چې په اخره کې دغه سړی دلته کې مړ کړي او آخر کار د دوی د سر نه دغه خاطره اوس ختمه شوه
بل سر چې کله دوی راپاسي نو هغه سړی وګوري چې هغې حالت ډېر خراب او د دې اندازه وشي چې دغه سمندر اوبه ډېرې خطرناک خیر دوی اوس مخکې حرکت وکړي او هغه کښتۍ ته ځان رسوي جولین دلته کې یو نقشه هم ګوري بل خوا ته دغه هلک ډېر زیات تږی شوی وي هغه په منډه ځي هلته کې تالاب کې اوبه څښي حالانکې مور دا ډېر زیات منع کړی هم وي او دا یو زهریله تالاب وي خو بیا دومره زیات وږی شوی او تږی وي چې هغه د مور خبره واونري خو د مور په منډه راځي او دې نه دغه سر بهر ته روکاږي او دغه اوبه څښلو په وجې باندې بیا اوس ډېر زیات بیماره شي او اوس جولین او د هغې خور دې لپاره یو ورکوټۍ غونډه کې شټر جوړوي دلته کې ډېر زیات لږ دلته کې دوی لږ غونډه کې ارام کړی وي چې ساجبه غونډه کې اوازونه ځي خو کله چې دا بار وګوري هلته کې ډېر زیات کارغان وي چې دوی پسې شوي وي دا د لرې نه یوه کښتۍ هم وګوري او دا یو کارګو جهاز وي چې په هغې کې ډېر زیات کنټینرې هم وي او په دغه کنټینرو کې ډېرو خلکو زیاته پناه اخیستې وي خو دغه خلکو وګوري او ځان یو کنټینر کې بند کړي جولین دې ته هغه کنټینر وښیي ورته وایي چې دغه دروازه کلو کوي زما مدد وکړئ خو دلته کې دوی پسې ډېر زیات لړمانان شوي وي او د دې نه ځان بچ کړي او له کنټینر نه بهر راخیږي دلته کې یو کاسګړه په دې باندې حمله وکړي خو جولین ځان کش کوي او بره راخیږي او خپله زخمي خپه یې وتړله او هغې نه پس ته بیا وشه شي بین او له هغې خور وګوري چې دغه کاسګړبان دغه کنټینر ته دننه ننوتو او په خلکو یې حمله وکړه او هغه ټول خلک یې وخوړو حالانکې دغه خلکو سره له غونډه کې اسلحه هم او په دې باندې ډېرې زیاتې ډزې هم کړې وي خو هغه ډېر زیات په تعداد کې وي او دوی به څومره مړه کولو خیر بل سره موږ وګورو چې سهار شي او جولین اوس په هوښ کې راشي او تا ګوري چې دواړه ماشومان دلته کښېنوي او هغه ډېره زیاته ویریږي او دا یو ډېر زیات خطرناک ځای وي چې دلته کې هر څوک هم مړ کېدی شي جولین دلته کې ډېره زیاته جاړي خو بیا مخامخ دا خپل دوه بچي وګوري چې را روان وي کوم چې اصل کې خوراک پسې او څه اصلي پسې تللی وي چې را پیدا کړي او اوس هغه بلاګانې هم دلته نه تښتېدلې وي په دغه خبره باندې جولین ډېره زیاته خوشحاله شي جولین خپلو زخمونو باندې پټۍ کوي او دغه هلک په خپلې تمانچه یعنې په مشین کې خپلې ګولۍ اچوي جولین ځل بیا هغه ریډیو راخلي او کیپټن سره رابطه کوي او هغه دې ته هم وایي چې هغه بلاګانې په ما راغلي دي او په هغې معنی حمله هم شوې ده او هغه هم ډېر زخمي دی او ورته چې زه ډېر زیات زخمي شوی یم او ډېر ژر به هغه سمندر خپل ځای ته راشي او ځکه خو دغه سمندري مخلوق ګرځېږي او خپل ځای ته واپس راځي او دوی نه هغه نقشه هم اوس ورکه شوې ده چې دوی په کوم ځای کې دي او ځکه دغه کیپټن یو تومانچه راخلي او په هوا کې یو ډز کوي بین هغه ډایرکشن وګوري او مور ته هم وښیي او دوی بیا یو ځل بیا هغه سمرین خوا ته حرکت کوي او تر لرې نه دې ته یو وړه غونډه کې زیړه کښتۍ هم راښکاره شي خو دغه ځای ته تګ دومره اسان نه وي اوس په لارې کې نور هم مشکلات وي او دلته کې عجیبه غونډه کې زهریله اوبه هم وي او د دغه ځای نه تېرېدو په دوران کې دوی بیمارېدی هم شو او دغه جنۍ داسې فکر کوي چې دا خو اوس یو بکواس چې موږ به دلته نه بچو او هغه وړې کښتۍ ته به لاړو بیا هم دلته کې لانجه کوي او مور ورته وایي چې ځئ شابه په منډه دلته نه وځئ خو یو ځل بیا په دوی باندې یو مصیبت راشي او هغه غرونو نه یو غټې غټې کمرې په دوی باندې رالړه شي جولین چې ټولو نه شاته وي په هغې باندې یو غټه غونې کمره رالړه شي او دا هلته کې ګیره شي او د دې بچي نه غواړي چې د دې نه بغیر مخکې حرکت وکړي خو د دې مور اوس دوی ته قسم ورکړي او په هر حال باندې دا خپل لور هغه کښتۍ ته ورسوه او دغه جنۍ راجګه شي او خپل لور هلته نه بوځي خو څنګه چې دوی هغه وړې کښتۍ ته راشي دلته کې هېڅ څوک هم نه دغه کښتۍ دروازه په تیزه تیزه وښي خو هلته کې کیپټن راشي چې کوم ډېر زیات زخمي وي او اوس د دې بچ کېدلو چانس ډېر زیات کم وي او هغه ورته وایي چې په دغه کښتۍ کې صرف 3 کسان راځي خو دغه جنۍ یو ځل بیا هغه غرونو ته لاړه شي کوم ځای کې چې د دې مور نښتې وي خو دې مرتبه دغه جنۍ په هغه سمندري مخلوق باندې ډېر زیاتې ډزې کوي او دې سره په ماشین کې ډېر زیاتې ګولۍ نه وي او ختمېدو والا وي خو دې نه پهله چې دغه بلاګانې په دې باندې حمله وکړي د دې ورور راشي د ده لاس ورکړي او بیا دوی خپله مور هم هلته نه راکش کړي او بره یې راوخیجئ دې دواړه هلته نه وتښتي که هغه کښتۍ ته راشي او په منډه منډه راځي او په دغه کښتۍ کې دننه کښېني خو دوی اچانکه مخامخ نه یو غټ سمندر وګوري چې را روان وي او څنګه چې د دې کښتۍ سره وجنګېږي دغه ټول خلکه پکې بیا وشه شي خو جولین چې کله په وش راشي نو حیرانۍ په تور باندې د دې هغه کښتۍ په سمندر کې نه وي او هغه د سمندر غټ چپې د دې دغه کښتۍ یو ښار ته راوړې وي کومه چې تباه وي او دلته کې همداسې معلومیږي چې د دې نه علاوه دلته کې نور څوک نشته او بس موږ ته دغه شی وښیي او دا فلم هم ختم شي